السلام علیکم محترم ورونه تاسو سوال کړی د آدم علیه السلام او د حوا رضی الله تعالی عنها متعلق چې دوی الله پاک منع کړیو د ونې نه په جنت کې او دوی ته سزا ورکړې و نو دوی ته سزا نه ورکړي ښا دوی ته سزا نه د ملاو شوی پیغمبر ته الله سزا نه ورکړي پیغمبر ته الله پاک حکم کوي او الله پاک پاغه حکم کې حکمتونه او دا د پاره د امت او د پاره د وخت ناراض او د ګټي حکم یې ښه الله سزا نه د ورکړي او نه ورله الله سزا ورکړي آدم علیه السلام ته چې الله ویلو دی ونې ته منځ دی کېږه نو دا ونه او دا بوټي د غنمو جنت کې وشته او کنيشته نو دا پته نه لګي ان شاء الله چې الله مو ورولي نو بیا بالته معلوماتو کو چې هغه بوټي او هغه ونه شته او کاغه نشته بیا بالته معلوماتو کو دلته معلومات نه کیږي ښا چې شته او کنيشته خو اتفاق د علماو دا دی چې دا بوټي د غنم د دانې وخه دا اتفاق دی چې الله وتعالى ولا تقربا هذه الشجره دیونه تمنځ دی کېږي تاسو دواړه نو دا ونه او دا بوټي دا د غنمو او دنیا کې مشته دا دنیا کې د غنم ته د جنت دانه ویل کېږي او د جنت میوه وته ویل کېږي ښا او دا حضرت جبرئیل علیه السلام د جنت نړمبه تخم راوړی دی آدم علیه السلام چې کله لومبی زمیداره او لومبی کرونده په مخ د ځمکه کوله نو دا یې د غنم د بوټي کړي وه دا هم اکه بوټی د جنت کې یا شته او یا نشته خو دنیا کې دا د شته دی ښه الله دې خوشحاله کړي